د هغې نه بل سوال د هغه ده چې آیا کعبې ته کته عبادت دی او که نه، او په دې کې څه فضیلت راغلی دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې په صحیح حدیثونو کې دا خبره نه ده ثابت چې کعبې ته کته د عبادت دی یا د دې څه خاص فضیلت دی. لکه یو روایت داسې راځي، د عایشه رضی الله عنها روایت دی چې النظر الى الكعبه عباده، وایي کعبې ته کته د عبادت دی، خو دا حدیث سخت ضعیف دی او محدثینو ضعیف کړی سندن. دویم روایت امام دیلمی راوړی دی په فردوس کې، ابو هریره روایت دی، وایي چې 5 خبرې 5 من العباده، 5 خبرې عبادت دی. قلة الطعام، لږ خوراک کول د عبادت دی. والقعود في المسجد، په جومات کې کېناسته عبادت دی. ګوره کله کله د حدیث سند کمزوری، د هغې د لاسه دا خبره کمزوري شي، نور کېدای شي چې دا خبرې په نورو صحیح حدیثونو کې ثابت دي. لکه دا نور حدیثونه ثابت دي چې جومات کې کېناسته د عبادت دی. د شان لږ خوراک کول رسول هم په دې باندې دغه کړی دی نصیحت. والنظر الى الكعبه، او کعبې ته کته عبادت دی. والنظر في المصحف، او قرآن ته کته عبادت دی. والنظر الى وجه العالم، او د عالم مخ ته کته عبادت دی. نو دا 5 خبرې عبادت دی، خو دا حدیث هم سندن کمزور دی. نو د یو شي فضیلت یا هغې ته عبادت ویل دا پر رای او په اجتهاد سره نشي ثابتېدی چې څو پورې دلیل نه وي، او د رسول صلی الله علیه وسلم دلیل نشته. د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې هغه دا خبره کړي چې کعبې ته کته د عبادت دی. په یو وخت کې ګوره دا عبادت جوړېدی شي چې کله انسان کعبې ته ګوري او سوچ پکې کوي چې دا زموږ د رب کور دی او د الله سبحانه وتعالی تعظیم مخې ته کړي، د الله هغه لویوالی. نو اوس دا نظر څه شو؟ اوس عبادت شو. ځکه چې شریعت نه خو دا خبره ثابته ده، قرآن حدیث کې دا ثابته ده چې سوچ کول د الله په عظمت کې، د الله په لویوالي کې، د الله په مخلوقاتو کې دا عبادت دی. نو که په دې اعتبار سره ورته ګوري نو بیا څه شو؟ بیا عبادت شو. والله اعلم.